زیر ناف او ترخګونو ویښتان او د سینې ویښتان او د پنډو ویښتان د دې نه سوا نور چې کوم په خپو باندې ویښتان وي آیا دا کټ کول څنګه دي او آیا دا به څه شي باندې کټ کولی شي او په څه شي باندې نشي کټ کولی. ګران کتونکو دا یو مهمه او ډیره ضروري مسله ده. ګران کتونکو شریعت موږ تاسو ته د دوه قسمه ویښتانو حکم کړی دی چې دغه ویښتان به موږ تاسو کټ کوو چې هغه یو ترخګونو ویښتان او دویم زیر ناف یعنې د نوم نه لاندې چې کوم ویښتان دي د دې کټ کولو شریعت مطهره موږ تاسو ته حکم کړی چې دا تاسو کټ کوئ. د دې نه سوا چې کوم ویښتان د سینې دي یا کم ویښتان د لاسونو دي یا کم ویښتان چې دی په دغه خپو باندې دي یا کم ویښتان چې په دغه اوږو یا په څه شي باندې چې دی وي دغه ویښتان کټ کول یا نه کټ کول د دې متعلق شریعت مطهره خاموش دی. هغې چې د څه حکم نه فرمایلی داسې نه دي فرمایي چې تاسو دا کټ کوئ یا داسې نه دي منع کړي چې تاسو دا مه کټ کوئ. یعنې علما کرام فرمایي چې که چېرته څوک د سینې ویښتان یا چې دی د خپو ویښتان یا د لاسونو ویښتان کټ کوي نو دې دپاره دغه کټ کول دا جایز دي دا سمنه نه دي. خو که چېرته نه کټ کوي نو دې دپاره دغه نه کټ کول هم جایز دي څه خبره پکې نشته دی. خو دا یو د آدابو خلاف خبره ده چې یو انسان چې دی هغه د خپلې سینې ویښتان یا د خپلو خپو ویښتان یا چې دی د لاسونو ویښتان کټ کړي نور که چا کټ کړل په دې کې څه حرج نشته دی په دې کې څه ګناه نشته دی دې دپاره دا جایز دي. آیا دا په څه شي باندې کټ کولی شي؟ ګران کتونکو دې دپاره چې دی بلیډ استعمالولی شي دې دپاره چې دی ټریمر استعمالولی شي دې دپاره چې ریزر استعمالولی شي دې دپاره هغه کریم چې په هغه کریمو په ذریعې سره دغه ویښتان ختمولی شي هغه کریم ته دې دپاره استعمالولی شي یا دې نه سوا داسې ویکس وي یا داسې څه نوره دوایي وي چې هغه ته استعمال کړي خو شرط پکې دا دی چې هغه دوایي د وجې نه هغه کریمو د وجې نه ستا جسم ته چې دی څه نقصان نه رسېږي. نو په داسې صورت کې که تا دغه په بلیډ سره کټ نه کړل نو تا دپاره چې په کریمو ذریعې سره دا کټ کول هم جایز دي په دې کې څه ګناه او څه حرج نشته دی.